السلام علیکم ملګرو. په ټی 18 لیګ کې عادت الله زازي یو بهترین بیټینګ کړی دی، د هغې پرفارمنس شروع کوم. بل طرف ته په لیجنډ لیګ کې چې کوم دی حمید حسن او عبدالرزاق ډېر بهترین پرفارم شروع کړی دی په بالینګ کې. د هغې د بالینګ هغه پرفارمنس شروع کوم. او انډیا او استرالیا میچ شوی دی، پنځم ټي 20 میچ، د هغې سکور کارډ شروع کوم. انګلینډ او ویسټ انډیز یو بهترین میچ شوی دی، د هغې میچ سکور کارډ درته شروع کوم. راځو ملګرو، اول انډیا او استرالیا میچ طرف ته. انډیا ټیم 160 سکور کړي، 8 لوبغاړي سوځېدلي وو. استرالیا ټیم ونه شو کولی چې دغه سکور پوره کړي، 154 باندې استرالیا ټول ټیم آوټ شو. په شپږ رنزونو سره انډیا دغه میچ وګټو، بلکې انډیا دغه میچ نه مکمل سیریز وګټو. په 3-2 سره انډیا دغه سیریز په خپل نوم باندې 15 ټي 20 میچونه. بل طرف ته انګلینډ او ویسټ انډیز یو بهترین میچ شوی دی. انګلینډ ټیم 315 سکور کړي، ویسټ انډیز ټیم په 9 اوورو کې دغه سکور پوره کړل. د شی هوپ په غټ سکور په مدد سره چې 9 سکور پکې هغې وکړل، 306 کم ټارګټ چې هغې پوره کړو. په 4 وکټو سره د ویسټ انډیز ټیم دغه میچ په خپل نوم باندې کړلی او ډي آی میچ و دغه سیریز. راځو حضرت الله زازي طرف ته چې بهترین پرفارمنس شو کړی دی په ټي 18 لیګ. صرف په 60 بالونو باندې 50 سکور کړي دي، 15 څلوريزي والي او 15 غټ شپږیزي د خپل ټیم لپاره والي دي. نو حضرت الله زازي مینوال لپاره یو ډېر غټ د خوشحالۍ د خبر دا هم دی چې حضرت الله زازي ډېر وخت او ټپ فورم په دغه ټي 18 لیګ کې هغه په فورم کې راغلی دی او ان شاء الله آینده کې به نور هم دغه شان ښه بیټینګ کوي. حامد حسن او عبدالرزاق په یو لوبډله کې و لیجنډ لیګ کې 150 سکور د دې لوبډلې کړي. مخالف لوبډلې دغه سکور پوره کړل، خو حامد حسن او عبدالرزاق چې پکې کوم بالینګ کړی دی، بهترین بالینګ یې کړی دی. عبدالرزاق په 4 اوورو کې 21 سکور ورکړی دی، 1 وکټ یې اخیستی دی. او حامد حسن بیا ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی، 4 اوورو کې 19 سکور ورکړی دی، 2 وکټ یې حامد حسن اخیستی دي. خو بدقسمتۍ نه د دې لوبډلې دغه میچ بایللی دی، خو دواړو بالرانو پکې ډېر ښه پرفارم شو کړی. که تاسو هم د حضرت الله زازي، حامد حسن او عبدالرزاق منوالې وئ چې د دې په دې ښه کارکردګۍ باندې تاسو خوشحاله شوي وئ، دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې حضرت الله زازي یو بهترین پرفارم شو کړی دی په ټي 18 لیګ کې. نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل، د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج د سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.